السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله او د صحت په جامو کې به پټ یاست. زه اسدالله امیر یم. نن غواړم یو ځل بیا تاسو سره یو معلوماتي ویډیو شریک کړم د ایف جي کوین په اړه. هغه دا چې څنګه کولی شو په ایف جي د بیټري 14 لیول خلاص کړو، او بل دا چې کله چې موږ اکاونټ خلاص کړو نو موږ ته یو نوټیفیکیشن راکوي. ډېری دوستانو ماته په شخصي کې واتس اپ کې او په ټلګرام کې میسج کړی وي چې موږ ته داسې نوټیفیکیشن راکوي چې ستاسو اکاونټ بندوو. نو زه راځم دا نوټیفیکیشن تاسو ته درښیم. دغه میسج چې موږ ته د ایف جي کوین اپلیکیشن د سرور څخه راځي، دلته لیکلي دي ګرانه کاروونکې مهرباني وکړئ د سیسټم د کارولو لپاره حتما د قوانینو برخه ولولئ. همداراز له دې څخه په کلکه ډډه وکړئ چې څو اکاونټونه جوړ کړئ، ځکه که چیرې دا کار تایید شي د اړوند شخص ټول اکاونټونه به بند شي. درنو دوستانو دلته یې ویلي دي که نه، لومړی راځم همدغه برخه درته تشریح کړم، بیا راځم د بیټري 14 لیول څنګه خلاصولی شو هغه درته تشریح کوم. نو راځم دلته یې موږ ته ویلي دي چې ګرانه کاروونکیه، یعنې د دې میسج مطلب دا دی هغه څوک چې دا سیسټم کاروي نو باید د قوانینو برخه ولولي چې دوی قوانین لري. هغه تاسو کولی شئ قوانینو پی ډي اف تاسو د afgcoin.net دوی ویب سایټ لري، په همدې نوم afgcoin.net په کروم کې دا سرچ کړئ، د هغې څخه یې ډاونلوډولی شئ. ترکي، پښتو، فارسي او انګلیسي په څلور وړو ژبو پی ډي اف لري، تاسو کولی شئ چې ډاونلوډ کړئ. په هره ژبه تاسو پوهیږئ نو همغه ډاونلوډ کړئ او ویې لولئ. نو هغه قوانین چې دوی ذکر کړي دي هغه باندې به تاسو پوه شئ. او بل دلته ویلي چې د دوه اکاونټونو څخه په کلکه توګه جلوګري وکړئ، یعنې دوه اکاونټونه مه جوړوئ. دا ځکه کله چې موږ دوه اکاونټه جوړ کړو دې کې شاید 10 ورځې بعد، یوه میاشت بعد، 10 میاشتې بعد دا معلومه نه ده. نو دونه وخت بعد که چېرته دې کې KYC راځي، یعنې د خپل هویت، د خپل تذکیرې، د خپل معلومات چې هلته تاییدېږي په KYC کې، نو دا چې کله موږ تایید کړو، کله چې دوه اکاونټه زموږ سیم راشي، یو شان راشي په یوه تذکیره یو عکس باندې، نو دوی بیا زموږ اکاونټونه بلاک کوي، ځکه دا د قوانینو خلاف دی. دوه اکاونټه پکې جوړېږي نو دا هغه وخت بلاک کېږي کله چې موږ دوه اکاونټه جوړ کړي وي او موږ یې KYC وکړو. اوس نه بلاک کېږي، اوس هېڅ تشویش ورته مه کوئ. نو اکاونټ مو هېڅ ضرر کې هېڅ نقصان نه کوي. نو هغه وخت تاسو اکاونټ بلاک کېږي، تاسو دوه اکاونټه جوړ کړئ، هغه KYC وکړئ، هغه وخت بس تاسو اکاونټ بلاک کېږي. نو دې لپاره ښه خبر دا ده چې راشئ یو اکاونټ جوړ کړئ، همغه اکاونټ مو مخ ته بوځئ، ملګري ورته را دعوت کړئ او پیشرفت پکې وکړئ همغه یو اکاونټ کې. نور اکاونټونه پسې مه ځئ، جعلي اکاونټونه مه جوړوئ. نو همغه یو اکاونټ جوړ کړئ، هغه مخ ته بوځئ تر څو ډېر عواید ترلاسه کړئ. نو اوس راځم د ایف جي اپلیکیشن ته چې څنګه موږ کولی شو د بیټري 14 لیول خلاص کړو. نو 14 لیول چې دی قیمت یې د 500 ایف جي دی، یعنې 500 ایف جي به موږ څخه اخلي او بیا به 15 لیول راته راکوي. نو دلته لیکلي هم دي چې 520 MB په بخښنې سره MB نه په بخښنې سره ایف جي کوین. نو 520 ایف جي کوین چې موږ ورکړو نو دوی موږ ته 14 لیول خلاص کړي. او اوس چې دی په هره دقیقه کې ماته 40 ایف جي کوین راکوي، یعنې 40 ایف جي کوین زما بیټري چې ده پورته کېږي، او په 4 ساعتونو کې چې ده 60.280 کوین ماته راکوي ایف جي کوین. نو اوس راځم زه دا بوست کوم، 14 لیول خلاصوم، ما ورته 520 ایف جي پوره کړي دي. نو د دې لپاره به راشئ، اسانه طریقه دی لکه په تیر ویډیوګانو کې هم ما درته ښودلي دي. په دغه په بخښنې سره په دغه تیر نشان باندې به ورسره کلیک وکړئ او ستاسو دا 14 لیول به خلاص شي. دلته زه کلیک کوم، اوس دا دی زموږ 14 لیول خلاص شو، 15 لیول ته لاړو، زما کوین هم 0.11 ته راغله. نو دوستانو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو. خدای دې وکړي چې څه مو ترې زده کړي وي او د نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. او هغه دوستان چې نوې زموږ ویډیو ګوري، لومړی ویډیو یې ده، نو چینل در سره سبسکرایب کړئ، د ټلې نشان هم در سره انتخاب کړئ، فعال یې کړئ، تر څو موږ هره نوې ویډیو چې اپلوډ کوو نو تر تاسو در ورسیږي. او بل دا چې کوله دوستانو که چېرته کوم څوک نوې دا ویډیو ګوري، زموږ مخکینۍ ویډیوګانې نوې کتلي، ایف جي کوین باندې هېڅ نه پوهېږي، نو موږ نورې ویډیوګانې هم اپلوډ کړي دي. لاړ شئ زما پروفایل ته، زما اکاونټ ته لاړ شئ، هلته نورې ویډیوګانې وګورئ چې څنګه په ایف جي کوین کې اکاونټ جوړولی شو، هغه ویډیو هم وګورئ، اکاونټ پکې جوړ کړئ. نور د زده کړې ویډیوګانې هم اپلوډ کړي دي، نو ټولې ویډیوګانې وګورئ، په ایف جي کوین باندې ځان پوه کړئ. انشاءالله په راتلونکي کې به زه تاسو ته د پانګونې ویډیو هم اپلوډ کوم چې څنګه پکې پانګونه کولی شو. نو دغه ټولې ویډیوګانې در سره وګورئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ، د نورو دوستانو سره شیر کړئ. نو دغه به زموږ د نن ورځې ویډیو دوستانو که چېرته مو خوښ شوي وي، لایک، سبسکرایب کړئ او د نورو دوستانو سره شیر کړئ. الله په امان، ښه وخت، ښې چارې.